پیل کوم د الله په نامه سره چې ډېر زیات مهربان بے حده رحم کوونکی دی. ټول د کمال صفتونه خاص د الله لپاره دي چې د ټولو عالمیانو ښه پالونکی دی. ډېر زیات مهربان بے حده رحم کوونکی دی. د بدلې د ورځې مالک دی. موږ خاص ستا عبادت کوو او خاص له تانه مدد غواړو. ته موږ ته سمه یا نیغه لاره وښیه، د هغو خلکو لاره چې تا پر هغوی باندې انعام کړی دی، نه د هغو خلکو لاره چې هغوی باندې غضب شوی، او نه د هغو خلکو لاره چې ګمراهان دي. پیل کوم د الله په نامه سره چې ډېر زیات مهربان بے حده رحم کوونکی دی. الف لام میم. د دغه حروفو په معنا یوازې لوی خدای پوهیږي. دا عظیم کتاب دی، په دې کې هیڅ شک نشته. د پرهیزکارانو لپاره هدایت دی. هغه خلک چې پر غیبو ایمان راوړي او لمونځ قایموي او له هغه مال نه څه حصه خرج کوي چې موږ هغوی ته ورکړی دی، او هغه خلک چې ایمان راوړي پر هغه کتاب چې تا ته نازل کړی شوی دی، او پر هغو کتابونو چې له تا نه مخکې نازل کړی شوي دي، او پر آخرت هم دوی یقین لري. دغه خلک د خپل رب له طرفه پر راغلي هدایت باندې دي، او همدغه خلک پورا کامیاب دي. بېشکه هغه خاص کسان چې کافر شوي دي، دوی ته یو شان ده که ته دوی وویروي یا ته دوی ونه ویروي، دوی ایمان نه راوړي. الله د هغوی پر زړونو او د هغوی پر غوږونو مهر لګولی دی، او د هغوی پر سترګو یوه خاصه پرده ده، او د هغوی لپاره ډیر لوی عذاب دی. او په خلکو کې ځینې هغه څوک دي چې وایي موږ پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان راوړی دی، حال دا چې دوی له سره مؤمنان نه دي. دوی له الله سره دوکه کوي، او هغه خلکو سره چې ایمان راوړی دی، حال دا چې دوی یوازې له خپلو ځانونو سره دوکه کوي، او دوی شعور نه لري. د دوی په زړونو کې بیماری ده، نو الله دوی ته بیماری ورزیاته کړه، او د دوی لپاره ډیر دردونکي عذاب دی، په دې سبب چې دوی به همیشه دروغ ویل. او کله چې دوی ته وویل شي چې په ځمکه کې فساد مه کوئ، دوی وایي یقینا همدا خبره ده چې موږ خو بس اصلاح کوونکي یو. خبردار، بېشکه هم دوی فساد کوونکي دي، او لیکن دوی شعور نه لري. او کله چې دوی ته وویل شي تاسو ایمان راوړئ لکه څنګه چې نورو خلکو یا صحابه و ایمان راوړی دی، نو دوی وایي آیا موږ ایمان راوړو لکه څنګه چې بیوقوفو یا کم عقلو ایمان راوړی دی؟ خبردار، یقینا هم دوی بیوقوفه دي، خو لیکن دوی نه پوهیږي. او کله چې دوی له مؤمنانو سره ملاقات وکړي، نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی. او کله چې له خپلو شیطانانو مشرانو سره یو ځای شي، نو بیا وایي په رښتیا خو موږ له تاسو سره یو. خبره همدا ده چې موږ خو بس استهزاء یا مسخري کوونکي یو. الله په دوی پورې استهزاء کوي، او دوی ته په خپلې سرکشۍ کې ترقي ورکوي، په داسې حال کې چې دوی حیران سرګردان ګرځي. دا هغه خلک دي چا چې د نیغې لارې په بدل کې ګمراهي اخیستې ده، نو د دوی سوداګرۍ هیڅ ګټه ونه کړه، او دوی نیغه لار موندونکي نه وو. د دوی مثال د هغه کس په شان دی چې اور یې بل کړ، نو کله چې دغه اور د هغه ګیر چاپیره ځایونه روښانه کړل، نو الله د هغه رڼا ختمه کړه، او هغوی یې په تیارو کې پرېښودل، داسې چې هیڅ شی نه ویني. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، نو دوی نه راګرځي. یا مثال د دوی له آسمان نه د ورېدونکي تیز باران په شان دی چې په هغه کې تیارې او ګړزارې او برېښنا وي. دوی د تندرونو په وجه د مرګ له ویرې نه خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې ننباسي، او الله کافرانو لره راګیرونکی دی. نږدې ده چې برېښنا د دوی نظرونه وتښتوي، کله هم چې هغه د دوی لپاره رڼا کوي، نو دوی په هغې رڼا کې مزل کوي، او کله چې پر دوی تیاره راشي نو ودرېږي. او که الله غوښتلی نو خامخا به یې د دوی اورېدل او د دوی نظرونه ختم کړي وای. بېشکه الله په هر شي باندې ښه قادر دی. ای خلکو، د خپل رب عبادت کوئ، هغه چې تاسو یې پیدا کړي یئ، او هغه کسان چې له تاسو نه مخکې وو، د دې لپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ.
هغه رب چې ستاسو لپاره یې ځمکه فرش او آسمان چت جوړ کړی دی او له بره نه یې اوبه نازلې کړي دي، بیا یې په دغو سره له میوو نه ستاسو لپاره رزق راویستلی دی. نو له الله سره هیڅ قسمه شریکان مه جوړوئ، حال دا چې تاسو ښه پوهیږئ. او که تاسو د هغه یعنی قرآن په هکله په کوم شک کې یئ چې موږ پر خپل بنده نازل کړی دی، نو د ده غوندې یو وړوکی صورت راوړئ او له الله نه سوا خپل مددګاران راوغواړئ که تاسو رښتونه یئ. نو که تاسو دا کار ونه کړ او کله به یې هم ونه کړی شئ، نو له هغه اور نه ځان بچ کړئ چې خاشاک انسان او کاڼي دي، د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی. او زیری ورکړه هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل یې کړی دی چې یقینا د دوی لپاره داسې جنتونه دي چې د هغو له لاندې ویالې بهیږي. هر ځلې چې دوی ته له هغو جنتونه څه میوه د خوراک لپاره ورکړی شي، نو دوی به وایي دا خو همغه ده چې مخکې موږ ته راکړی شوې وه، او دوی ته به هغه یو له بله مشابه یا یو شانته ورکول کیږي. او د دوی لپاره په دغو جنتونو کې ډېرې پاکې بیبیانې یا ښځې دي، او دوی به په جنتونو کې همیشه وي. بېشکه الله د هیڅ مثال په بیانولو نه شرمیږي یا کله دنه د زیات شوي. نو هر هغه چا چې ایمان یې راوړی دی، نو هغوی پوهیږي چې یقینا دا د هغوی د رب له طرف نه حق مثال دی. او پاتې شو هغه خلک چې کفر یې کړی دی، نو هغوی وایي الله په دې مثال ورکولو سره څه اراده کړې ده. نو الله په دې سره ډیر خلک گمراه کوي او ډیرو ته په دې سره هدایت ورکوي، او نه گمراه کوي په دې سره مگر فاسقان. هغه خلک چې د الله سره لوز ماتوي، وروسته د هغه لوز د مضبوطولو او پخلینه او پرې کوي هغه څه چې الله یې د پیوست ساتلو حکم کړی دی او په ځمکه کې ورانۍ کوي، همدغه خلک تاوانیان دي. څنګه تاسو له الله نه منکرېږئ، حال دا چې تاسو نشت وئ، نو هغه تاسو را ژوندي کړئ، بیا به هغه تاسو مړه کوي، بیا به تاسو را ژوندي کوي، بیا به خاص د هغه په طرف ستون شئ. همدای هغه ذات دی چې ستاسو لپاره یې هغه ټول څه پیدا کړل چې په ځمکه کې دي، بیا یې پورته قصد وکړ، نو هغه یې ښه برابر آسمانونه جوړ کړل، او الله په هر شي ښه عالم دی. او کله چې ستا رب ملایکو ته وویل بېشکه زه په ځمکه کې یو خلیفه پیدا کوونکی یم، هغوی وویل آیا ته په هغې کې داسې څوک پیدا کوي چې په هغې کې به ورانۍ کوي او وینې به تویوي؟ حال دا چې موږ ستا له ستایلو سره تسبیح وایو او ستا پاکوالی بیانوو. الله وویل یقینا زه پوهیږم پر هغه څه چې تاسو پرې نه پوهیږئ. او آدم ته یې ټول نومونه وښودل، بیا یې هغه ملایکو ته وړاندې کړل. نو وی ویل ما د دوی په نومونو خبر کړئ که تاسو په خپله خبره کې رښتونه یئ. هغوی وویل ته پاک یې، موږ ته هیڅ علم نشته سوال هغه نه چې تا موږ ته راښودلی دی. بېشکه خاص ته ښه عالم ښه حکمت والا یې. الله وویل ای آدمه دوی د هغو څیزونو پر نومونو خبر کړه. نو کله چې یې دوی د هغو پر نومونو خبر کړل، الله وویل آیا ما تاسو ته نو ویلي چې بېشکه زه د آسمانونو او ځمکې پر غیبو یا پټو څیزونو پوهیږم، او پوهیږم پر هغه څه چې تاسو یې څرګندوئ او پر هغه څه چې تاسو پټول. او کله چې موږ ملایکو ته وویل آدم ته سجده وکړئ، نو هغوی سجده وکړه، خو ابلیس نه، هغه انکار وکړ او تکبر یې وکړ او هغه له کافرانو نشو. او موږ وویل ای آدمه اوسېږه ته او ستا ښځه په جنت کې، او دواړه له هغه یعنی د جنت له میوونه پرېمانه په مزې سره خوراک کوئ کوم ځای چې مو خوښه وي، او تاسو دواړه دې ونې ته مه نږدې کیږئ، ګنې تاسو به له ظالمانو نشئ. پس شیطان دوی دواړه د دغې ونې په سبب وښویول، نو له هغه ځای نه یې راوویستل چې دوی پکې وو. او موږ وویل تاسو ټول کوز شئ، ستاسو ځینې به د ځینو نورو لپاره دښمنان وي، او ستاسو لپاره په ځمکه کې تر یو وخته پورې استوګنه او فایده اخیستل دي. نو آدم له خپل رب نه څو کلمې زده کړې، نو د هغه توبه یې قبوله کړه. بېشکه همغه ښه توبه قبلونکی بېحده رحم کوونکی دی. موږ وویل تاسو ټول له دې جنت نه کوز شئ،
نو که زما له طرف نه تاسو ته کوم هدایت راغی نو چا چې زما د هدایت پیروي وکړه نو پر هغوی باندې نه هیڅ ویره شته او نه به هغوی غمجن کیږي. نو هغه خلک چې کفر کړی دی او زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلي دي همدغه کسان د دوزخ اور والا دي، دوی به په هغه کې همیشه وي. ای بنی اسرائیلو، زما هغه نعمتونه یاد کړئ چې ما پر تاسو باندې پیرزو کړي دي او زما لوز پوره کړئ، زه به ستاسو لوز پوره کړم او خاص لمانه وویریږئ. او تاسو ایمان راوړئ پر هغه کتاب چې ما نازل کړی دی چې د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له تاسو سره دی او په ده سره اول کفر کوونکي مه جوړیږئ او زما په آیاتونو سره لږ قیمت ما اخلئ او خاص لمانه وویریږئ. او تاسو حق له باطل سره مه ګډوئ او حق مه پټوئ، حال دا چې تاسو پوهیږئ. او تاسو لمونځ قایموئ او زکات ورکوئ او له رکوع کوونکو سره رکوع کوئ. آیا تاسو نورو خلکو ته د نیکۍ حکم کوئ او خپل ځانونه هیروئ؟ سره له دې چې تاسو کتاب لولئ، آیا نو تاسو عقل نه لرئ؟ او په صبر او لمانځه سره مدد غواړئ او بېشکه چې یقینا دا کار ډیر ګران دی مګر پر عاجزي کوونکو باندې نه دی. هغه کسان چې یقین کوي چې بېشکه دوی له خپل رب سره ملاقات کوونکي دي او دا چې بېشکه دوی خاص د هغه رب په طرف بیرته ورتلونکي دي. ای بنی اسرائیلو، زما هغه نعمتونه یاد کړئ چې ما پر تاسو باندې انعام کړي دي او دا چې یقینا ما تاسو پر عالمونو باندې غوره کړي وای. او له هغې ورځې نه ویریږئ چې هیڅ یو نفس به د بل نفس هیڅ په کار نه راځي او نه به له هغه نه څه سفارش قبلیږي او نه به له هغه نه څه مالی بدله اخیستل کیږي او نه به له هغوی سره مدد کیږي. او کله چې موږ له فرعونیانو نه تاسو خلاص کړئ چې تاسو ته به یې سخت عذاب درکاوه، ستاسو زامن به یې حلالول او ستاسو ښځې یا لوڼې به یې ژوندي پرېښودلې او په دې کې ستاسو د رب له طرف نه ډیر لوی ازمیښت و. او کله چې موږ ستاسو لپاره سمندر څیرې کړ او تاسو ته مو خلاصی درکړ او فرعونیان مو ډوب کړل او تاسو قتل. او کله چې موږ له موسی سره د 40 شپو وعده وکړه بیا تاسو له هغه نه پس خدای معبود جوړ کړ او تاسو ظالمان وئ. بیا موږ له دې نه پس تاسو معاف کړئ د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. او کله چې موږ موسی ته کتاب او فرقان یعنی د حق او باطل سره بیلونکی ورکړ د دې لپاره چې تاسو نیغه لار ومومئ. او یاد کړه هغه وخت چې موسی خپل قوم ته ویل ای زما قومه، یقینا تاسو د خوسی په معبود نیولو سره په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی، لہذا خپل خالق ته توبه وباسئ نو خپل ځانونه قتل کړئ. دا وجل تاسو لپاره ستاسو د خالق پر نیز بهتر دی. بیا هغه ستاسو توبه قبول کړه، یقینا همغه ښه توبه قبلونکی بې حده رحم کوونکی دی. او کله چې تاسو وویل ای موسی، موږ به هیڅ کله هم پر تا ایمان را نوړو تر هغه پورې چې موږ الله ښه ښکاره ووینو، نو تاسو تندر ونیولی او تاسو قتل. بیا موږ تاسو ستاسو له مرګ نه پس را ژوندي کړئ د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. او موږ پر تاسو ریز سوری کړه او من او سلوا یعنی ترنجبین او مړز ډوله مرغان مو پر تاسو نازل کړل. هغه پاکیزه چیزونه خورئ چې موږ تاسو ته درکړي دي او هغوی پر موږ ظلم نه وکړی خو لیکن پر خپلو ځانونو یې ظلم کاوه. او کله چې موږ وویل دې کلي ته ورننوځئ نو چیرته مو چې خوښه شي تر پریمانه یې خورئ او په دروازه کې داخل شئ چې سجده کوونکي یئ او ووایئ موږ وبخه، موږ به تاسو ته ستاسو ګناهونه وبخو او ژر ده چې موږ به نیکانو ته ثواب نور هم زیات ورکړو. نو هغه کسانو چې ظلم یې کړی و هغه خبره چې ورته ویل شوې وه په بل شان بدله کړه او په هغو ظالمانو باندې موږ له آسمان نه عذاب نازل کړ ځکه چې نافرمانی یې کوله. او کله چې موسی د خپل قوم لپاره اوبه وغوښتې نو موږ وویل په خپل امسا سره تیږه یعنی همغه ګټه ووهه، نو له هغې نه 12 چینې جاري شوې. یقینا ټولو خلکو
خپل ګودر یعنی د څښاک ځای وپېژنده. د الله له رزق نه خورئ او څکئ او په ځمکه کې له حده مه تېرېږئ چې ورانی کوونکي اوسئ. او کله چې تاسو وویل ای موسی موږ به په یو خوراک باندې کله هم صبر ونه کړی شو، لهذا زموږ لپاره له خپل رب نه دعا وغواړه چې زموږ لپاره هغه څیزونه راوباسي چې ځمکه یې زرغونوي، لکه د هغې سبزي یا ساګ، بادرنګ، هوګه، مسور او پیاز. هغه وویل آیا تاسو په بدل کې هغه څیز اخیستل غواړئ چې هغه ادنا دي د هغه څیز په ځای چې هغه بهتر دی؟ نو تاسو کوم ښار ته کوز شئ، پس بېشکه ستاسو لپاره هغه څه دي چې تاسو غوښتي دي. او پر هغوی ذلت او محتاجي مسلط کړی شوه او راستانه یعنی اخته شول په غضب سره د الله له طرف نه. دا په دې سبب چې یقینا دوی د الله له آیاتونو نه انکار کاوه او نبیان یې ناحقه وژل. دا په دې چې دوی نافرمانی کوله او زیاته یې کاوه. یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی دی او هغه کسان چې یهودیان شوي دي او نصرانیان او صابیان یعنی بېدینه دي، هر هغه چا چې پر الله او پر ورځ د آخرت ایمان راوړ او نیک عمل یې وکړ، نو د خپل رب په نیز د دوی لپاره اجر دی او نه په دوی باندې څه ویره شته او نه به دوی غمجن کیږي. او کله چې موږ له تاسو نه ستاسو په ښه وعده واخیسته او راپورته مو کړ ستاسو له پاسه غر د تور او درته مو وویل کلک ونیسئ هغه څه چې موږ تاسو ته درکړي دي او څه چې په دې کې دي هغه یاد کړئ د دې لپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ. بیا له دې نه بعد تاسو له وعدې نه وګرځېدئ، نو که پر تاسو باندې د الله فضل او د هغه رحمت نه وای نو تاسو به خامخا تاوانیان شوي وای. او یقینا هغه خلک تاسو ته معلوم دي چې له تاسو ځینې یې د شنبې د ورځې په هکله زیاته یې کړی وو. نو موږ هغوی ته وویل تاسو ذلیله بیزوګان شئ. نو مونږه دا واقعه هغې ته د حاضرو خلکو او له هغې نه وروسته راتلونکو لپاره عبرت او د پرهیزګارو لپاره نصیحت وګرځوله. او کله چې موسی خپل قوم ته وویل بېشکه الله تاسو ته حکم کوي چې یوه غوا حلاله کړئ، هغوی وویل آیا ته موږ مسخره ګرځوې یعنی په موږ پورې ټوکې ټکالې کوې؟ هغه وویل زه په الله پناه غواړم له دې نه چې زه شم له جاهلانو نه. هغوی وویل زموږ لپاره له خپل رب نه دعا وغواړه چې موږ لپاره واضحه کړي چې هغه غوا څنګه ده. هغه وویل یقینا هغه وایي چې بېشکه هغه یوه داسې غوا ده چې نه زړه ده او نه نوې ځوانه، بلکې د دې دواړو په منځ کې میانه حاله ده. نو هغه کار وکړئ چې تاسو ته یې حکم کیږي. هغوی وویل زموږ لپاره له خپل رب نه دعا وغواړه چې موږ ته بیان کړي چې د هغې رنګ څنګه دی. هغه وویل یقینا هغه وایي چې بېشکه هغه یوه زیړه غوا ده، رنګ یې تک زیړ دی، کتونکي خوشحالوي. هغوی وویل زموږ لپاره له خپل رب نه دعا وغواړه چې زموږ لپاره بیان کړي چې هغه څه قسم ده. بېشکه چې غواګانې پر مونږه ګډې وډې شولې او که الله وغواړي بېشکه موږ خامخا لارموندونکي یو. موسی وویل یقینا هغه وایي چې بېشکه هغه یوه داسې غوا ده چې نه کار کوونکې ده چې ځمکه قلبه کړي او نه فصل اوبه کوي، روغه رمټه ده، هیڅ داغ ټکی پکې نشته. هغوی ویل اوس د واضحه خبره راوړه. نو هغه یې حلاله کړه. نږدې و چې دوی دا کار ونه کړي. او کله چې تاسو یو کس ووژلو نو د هغه په باره کې تاسو په خپل منځ کې په جګړه شوئ او الله د هغه څه ښکاره کوونکی و چې تاسو پټول. نو موږ وویل چې دا مړی د ده په څه حیثیت سره ووهئ، الله همداسې مړي ژوندي کوي او تاسو ته خپلې نښې درښیي د دې لپاره چې تاسو له عقل نه کار واخلئ. بیا له دې نه بعد ستاسو زړونه سخت شول، نو هغه د تیږو په شان دي یا په سختوالي کې نور هم زیات دي. او بېشکه یقینا ځینې کاڼې هغه دي چې له هغو نه ویالې بهیږي او بېشکه یقینا ځینې هغه کاڼې دي چې چوي نو له هغو نه اوبه راوځي. او خامخا یقینا ځینې هغه کاڼې دي چې د الله له ویرې نه رارغړي او الله ستاسو له عملونو نه کله هم غافل نه دی. آیا نو تاسو تمه کوئ چې دوی به ستاسو د وینا له وجې ایمان راوړي؟ او یقینا په دوی کې یوه ډله وه چې
د الله کلام به یې اورېده، بیا به یې په هغه کې له پوهېدو نه وروسته تحریف کاوه، حال دا چې دوی به پوهېدل. او کله چې دوی له مؤمنانو سره ملاقات وکړي نو وایي موږ ایمان راوړی دی، او کله چې د دوی ځینې له ځینو نورو سره یو ځای شي بیا وایي آیا تاسو دوی یعنی مؤمنانو ته هغه خبرې بیانوئ چې الله تاسو ته ښودلي دي، د دې لپاره چې پر تاسو باندې په دغو خبرو سره د خپل رب په وړاندې غالبه شي؟ آیا نو تاسو عقل نه لرئ؟ آیا دغه خلک پر دې نه پوهیږي چې یقینا الله پر هغو خبرو پوهیږي چې دوی یې پټوي او پر هغو چې دوی یې ظاهروي؟ او په دوی کې ځینې عامیان دي، په کتاب نه پوهیږي مګر په تشو بې دلیله آرزوګانو، او دوی یوازې تش ګمانونه کوي. نو د هغو کسانو لپاره هلاکت دی چې په خپلو لاسونو له ځانه کتاب لیکي، بیا وایي دا د الله له جانبه دی، د دې لپاره چې د هغه په بدل کې لږ قیمت واخلي. نو د دوی لپاره هلاکت دی په سبب د هغه څه چې د دوی لاسونو لیکلي دي، او د دوی لپاره هلاکت دی په سبب د هغه چې دوی څه عمل کوي. او دوی وایي له څو پشمارو ورځو نه سوا به موږ ته کله هم اور راونه رسیږي. ته ورته ووایه آیا تاسو له الله نه څه واده اخیستې ده؟ که داسې وي نو الله به کله هم د خپلې وعدې خلاف ونه کړي، بلکې تاسو په الله باندې هغه دروغ تپئ یا اړوئ چې تاسو پرې نه پوهیږئ. ولې نه؟ چا چې بدي وکړه او پر ده خپله ګناه را چاپېره شوه نو همدغه کسان د اور په منځ کې دي، دوی به په هغه اور کې تل تر تله پاتې شي. او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي همدغه کسان په جنت کې دي، دوی به په هغه جنت کې تل تر تله وي. او کله چې موږ د بني اسرائیلو نه پخه واده واخیسته چې عبادت به یوازې او یوازې د الله کوئ، او له مور او پلار سره به ښېګڼه کوئ، او له خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو سره به هم ښېګڼه کوئ، او خلکو ته ښایسته خبرې کوئ، او لمونځ قایموئ او زکات ورکوئ، بیا تاسو له خپلې وعدې نه وګرځېدئ، مګر ډېر لږ کسان ونه ګرځېدل، او تاسو مخ ګرځوونکي یئ. او کله چې موږ تاسو نه پخه وعده واخیسته چې خپلې وینې به نه تویوئ، او له خپلو کورونو نه به خپل ځانونه یعنی یو بل نه وباسئ، بیا تاسو اقرار وکړ په دې حال کې چې تاسو ګواه یئ. بیا هم تاسو هغه کسان چې خپل ځانونه وژنئ او خپله یوه ډله د هغوی له کورونو نه وباسئ، په ګناه او ظلم سره د هغوی په خلاف د یو بل مدد کوئ. او که چیرې هغوی تاسو ته بندیان راشي نو د هغوی د خلاصون لپاره فدیه ورکوئ. حال دا چې شان دا دی چې پر تاسو باندې د هغوی ویستل حرام دي. آیا نو د کتاب پر ځینې حکمونو ایمان راوړئ او پر ځینو یې کافر کیږئ؟ نو د دغه کس څه سزا ده چې په تاسو کې دا کار کوي، مګر په دنیایي ژوند کې ښه رسوایي او د قیامت په ورځ به تر ټولو سخت عذاب ورته ورکړل شي. او الله له هغه څه نه چې تاسو یې کوئ کله هم غافل نه دی. دا هغه کسان دي چې دنیایي ژوند یې د آخرت په بدل کې اخیستی دی، نو نه به له دوی نه عذاب سپک یا کم کړی شي او نه به له دوی سره مرسته کیږي. یقینا موږ موسی ته کتاب ورکړی وو، او له هغه نه بعد مو پرلپسې رسولان لیږلي وو، او مونږه د مریم زوی عیسی ته څرګندې نښې ورکړې وې، او مونږه هغه په پاک روح سره قوي کړی وو. آیا کله چې به هم کوم رسول تاسو ته هغه احکام راوړل چې ستاسو نفسونو به نه خوښول، تاسو به ډیره لویي وکړه، نو د پیغمبرانو یوه ډله مو دروغجنه وګڼله او بله ډله به تاسو وژله. دوی ویل زموږ زړونه پرده بند دي. داسې نه ده، بلکې د دوی د کفر په سبب الله پر دوی لعنت کړی دی. نو هغه خلک چې ایمان راوړي ډیر لږ دي. او کله چې دوی ته د الله له جانبه کتاب یعنی قرآن راغی چې د هغه څه تصدیق کوونکی دی چې له دوی سره دي، او له دې نه مخکې به دوی پر هغو خلکو باندې چې کافر شوي دي فتح غوښتله، نو کله چې دوی ته هغه یعنی رسول کتاب راغی چې دوی پیژنده، نو په هغه باندې کافر شول. نو په کافرانو باندې د الله لعنت دی. بد دی هغه شی چې دوی د هغه په بدل کې ځانونه خرڅ کړل چې په هغه څه باندې کافر شول چې الله نازل کړی دی. د دې کینې او حسد له وجې چې ولې الله خپل فضل په خپلو بندگانو کې پر هغه چا نازلوي چې یې غواړي، نو راوګرځېدل
یعنی اخته شول په یو غضب له پاسه د بل غضب او د کافرانو لپاره سپکوونکی عذاب دی. او کله چې دوی ته وویل شي ایمان راوړئ پر هغه کتاب چې الله نازل کړی دی، نو دوی وایي موږ پر هغه کتاب باندې ایمان راوړو چې پر موږ باندې نازل کړی شوی دی او چې له هغه نه علاوه دی پر هغو کتابونو باندې کافر کیږي. حال دا چې همدغه قرآن حق دی، د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له دوی سره دی. ته ورته ووایه چې تاسو پخوا له دې نه د الله نبیان ولې وژل که تاسو مؤمنان وئ. او یقینا تاسو ته موسی څرګند دلیلونه راوړي وو، بیا له هغه نه بعد تاسو خدای معبود وګرځاوه او تاسو ظالمان یئ. او کله چې مونږه ستاسو نه پخه واده واخیسته او مونږه تور غر ستاسو له پاسه راپورته کړ، مونږ وویل څه چې مونږ تاسو ته درکړي دي هغه په قوت سره ونیسئ او واورئ. دوی وویل موږ اوریدلی دي او موږ نافرمانی کړې ده. او د دوی د کفر په سبب د دوی په زړونو کې د خوسي مینه ورڅخول شوې وه. ته ورته ووایه هغه شی بد دی چې ستاسو ایمان تاسو ته د هغه حکم درکوي که تاسو مؤمنان یئ. ته ورته ووایه که د الله په نیز د آخرت کور له نورو خلکو نه په غیر یوازې هم ستاسو لپاره وي، نو بیا خو د مرګ آرزو وکړئ که تاسو رښتونی یئ. او دوی به کله هم د هغه آرزو ونه کړي، هیڅ کله، په سبب د هغو عملونو چې د دوی لاسونو وړاندې لیږلي دي. او الله په ظالمانو باندې ښه پوه دی. او خامخا ته به له ټولو خلکو نه زیات په ژوند پسې حرصناک هم دوی مومي، او تر دې چې له مشرکانو هم زیات حرصناک. د دوی د یهودیانو هر یو کس دا آرزو کوي چې ارمان که 1000 کاله عمر ورکړی شي او نه د هغه خلاصونکی د لره له عذاب نه دا چې دومره عمر ورکړی شي. او الله هغه څه لره ښه لیدونکی دی چې دوی یې کوي. ووایه هر هغه څوک چې د جبرائیل دښمن دی، نو یقینا هغه دا قرآن د الله په حکم سره ستا پر زړه نازل کړی دی چې د هغو کتابونو تصدیق کوونکی دی چې له ده نه مخکې دي او د مؤمنانو لپاره هدایت او زیری دی. هر څوک چې د الله دښمن دی او د هغه د ملایکو او د هغه د رسولانو او د جبرائیل او د میکائیل، نو یقینا الله د کافرانو دښمن دی. او یقینا په تحقیق سره موږ ستا په طرف روښانه آیاتونه نازل کړي دي او په هغو باندې یوازې فاسقان یا بدکاران کافر کیږي. آیا هر کله چې دوی به واده وکړه، کومه واده، نو په دوی کې یوې ډلې به هغه وغورځوله، بلکې د دوی اکثره خلک ایمان نه راوړي. او کله چې دوی ته د الله له جانب نه رسول راغی چې تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې له دوی سره دی، نو له هغو کسانو نه چې کتاب یا تورات ورته ورکړی شوی و، اهل کتاب و، یوې ډلې د الله کتاب د خپل شاګانو وروسته داسې وغورځاوه چې ښایي دوی نه پوهیږي. او دوی د هغه څه تابع شول چې د سلیمان په بادشاهۍ کې شیطانانو لوستل. او سلیمان کفر نه و کړی، خو لیکن شیطانان کافر شوي وو. خلکو ته به یې جادو یا سحر ښوده او دوی تابع شول د هغه څه چې په بابل ښار کې په 2 ملایکو هاروت او ماروت نازل کړی شوی وو. او دغو دواړو به هیڅ چاته ښودنه نه کوله مګر چې ویل به یې اصل خبره دا ده چې موږ یو ازمیښت یو، نو ته مه کافر کیږه. نو هغوی به له دغو دواړو نه هغه څه زده کول چې په هغه سره به یې د سړي او د هغه د ښځې په منځ کې جدایي راوستله. او په دې جادو سره دوی هیڅ چاته هم ضرر نشو رسولی مګر د الله په حکم سره. او دوی به هغه څه زده کول چې دوی ته به یې ضرر رساوه او فایده به یې ورته نه رسوله. او یقینا دوی په دې پوه چې چا دا سحر واخیسته، نو د هغه لپاره په آخرت کې یعنی په جنت کې هیڅ برخه نشته. او یقینا بد دی هغه څه چې د هغه په بدل کې دوی خپل ځانونه خرڅ کړل که چیرې دوی پوهېدلی. او که یقینا دوی ایمان راوړی وای او پرهیزګاره شوي وای، نو خامخا د الله له جانبه بدله ډیره ښه ده که دوی پوهېدلی. ای هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی، تاسو راینا یعنی لفظ مو وایئ، او انظرنا یعنی مونږ ته ګوره وایئ، او خبره اورئ. او د کافرانو لپاره ډیر دردونکی عذاب دی. دا خبره نه هغه کسان خوښوي چې په اهل کتابو کې کافر شوي دي، او نه یې مشرکان چې
چې ستاسو د رب له جانبه پر تاسو څه خیر نازل کړی شي او الله په خپل رحمت سره خاص کوي هغه څوک چې یې وغواړي او الله د عظیم فضل خاوند دی. موږ چې کوم آیت منسوخ کوو یا یې د مؤمنانو له زړونو نه هیروو نو له هغه نه غوره یا د هغه په شان راوړو. آیا ته پوه نه یې چې یقینا الله په هر شي باندې ښه قادر دی؟ آیا ته پوه نه یې چې یقینا الله چې دی د آسمانونو او ځمکې پادشاهي خاص د هغه لپاره ده او تاسو لپاره الله نه غیر بل هیڅ کارساز نشته او نه مددگار. آیا تاسو اراده لرئ چې له خپل رسول نه داسې پوښتنه وکړئ لکه څنګه چې له دې نه مخکې له موسی نه پوښتنه شوی و او هغه څوک چې د ایمان په بدل کې کفر واخلي نو یقینا هغه له سمې لارې نه بې لارې شو. په اهل کتابو کې ډیر خلک د خپلو نفسونو د حسد په وجه د حق له واضحه کېدو نه بعد هم دا آرزو لري چې له ایمان راوړو نه پس تاسو بیا کافران کړي نو هغوی معاف کوئ او مخ ترې واړوئ تر هغه چې الله خپل حکم راوړي. بېشکه الله په هر شي باندې ښه قادر دی. او تاسو لمونځ قایموئ او زکات ورکوئ او هر هغه خیر یا نیکی چې تاسو یې د خپلو ځانونو لپاره مخکې لیږئ هغه به له الله سره ومومئ. بېشکه الله د هغه عمل ښه لیدونکی دی چې تاسو یې کوئ. او دوی یعنی اهل کتاب وایي جنت ته به هیڅکله هم څوک داخل نشي مګر هغه څوک چې یهودي وي یا نصرانی. دا د دوی باطلې آرزوګانې دي. ته ورته ووایه په دې دعا سره خپل دلیل راوړئ که تاسو ریښتونه یئ. ولې نه؟ چا چې خپل مخ د الله تابع کړو او نیکي کوونکی و نو د هغه لپاره د خپل رب نیز اجر دی او په دوی باندې نه هیڅ ویره شته او نه به دوی غمجن کیږي. او یهودیانو ویل نصرانیان په هیڅ څه باندې قایم نه دي او نصرانیانو ویل یهودیان په هیڅ څه باندې ولاړ نه دي. حال دا چې دوی کتاب لولي همدارنګه د دوی د خبرې په شان خبره هغو کسانو هم کړې وه چې بې عمله وو. نو الله به د قیامت په ورځ د دوی په منځ کې د هغو خبرو په هکله فیصله کوي چې دوی به پکې اختلاف کاوه. او له هغه کس نه بل زیات ظالم څوک دی چې د الله جماعتونه بندوي له دې خبرې نه چې په دغه جماعتونو کې د الله نوم یاد کړی شي او د دغه جماعتونو په ورانولو کې کوښښ کوي. دغو کسانو ته دا حق نشته چې جماعتونو ته ننوځي مګر دا چې ویریدونکي وي. د دوی لپاره په دنیا کې رسوایي ده او د دوی لپاره په آخرت کې ډیر لوی عذاب دی. او خاص د الله لپاره مشرق او مغرب دی نو کوم طرف ته چې تاسو مخ کوئ نو هلته د الله مخ دی. بېشکه الله ډیر فراخۍ والا او ښه پوه دی. او هغوی وویل الله د ځان لپاره اولاد نیولی دی. داسې نه ده. هغه له دې خبرو نه پاک دی بلکې څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي هغه ټول خاص د هغه لپاره دي. ټول د هغه حکم منونکي دي. بې له نمونې پیدا کوونکی د آسمانونو او ځمکې دی او کله چې د کوم کار فیصله وکړي نو همدا خبره ده چې هغه ته ووایي وشه نو هغه کیږي. اول هغه کسانو چې په هیڅ نه پوهیږي زموږ سره الله ولې خبرې نه کوي یا موږ ته ولې کومه نښه نه راځي. همدارنګه د دوی د خبرې په شان خبره هغو کسانو هم کړې وه چې له دوی نه مخکې وو. د دوی زړونه له یو بل سره مشابه یا یو شان شوي دي. یقینا موږ د هغو خلکو لپاره آیاتونه بیان کړي دي چې یقین کوي. یقینا ای نبی ته موږ په حق سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی او د دوزخیانو په باره کې بالتانه څوک پوښتنه نه کوي. او لتانه خو به هیڅکله نه یهودیان راضي شي او نه نصرانیان تر دې چې ته د دوی د دین پیروي وکړي. ته ووایه بېشکه د الله هدایت همغه اصل هدایت دی او یقینا که تا له دې نه پس چې تا ته علم راغی د هغوی د خواهشاتو پیروي وکړه نو تا ته د الله له عذاب نه خلاصونکی نه څوک دوست شته او نه کوم مددگار. هغه کسان چې موږ هغوی ته کتاب ورکړی دی هغوی د دې کتاب تلاوت کوي څنګه چې د تلاوت حق دی. همدغه کسان پر د ایمان راوړي او څوک چې په دې کتاب باندې کافر شو نو همدغه کسان تاوانیان دي. ای بنی اسرائیلو زما هغه نعمتونه یاد کړئ چې ما پر تاسو باندې لورولی دي
او دا چې بېشکه ما تاسو پر عالمونو باندې غوره کړي وای او له هغې ورځې نه وویرېږئ چې یو نفس به د بل نفس هیڅ په کار رانشي او نه به له هغه نه فدیه یا بدل قبلیږي او نه به هغه ته څه سفارش فایده ورکوي او نه به له هغوی سره مرسته کیږي. او یاد کړه هغه وخت چې خپل رب یې ابراهیم په څو خبرو سره وازمایو نو ابراهیم هغه پوره کړي. الله وویل یقینا زه تا د خلکو لپاره امام جوړوم. هغه وویل او زما په اولاد کې هم امامان جوړ کړه. الله وویل زما عهد یا د امامت وعده ظالمانو یا کافرانو ته نه رسیږي. او کله چې موږ بیت الله د خلکو لپاره د جمع کېدو او د امن ځای وګرځاوه او موږ وویل له مقام ابراهیم نه منځای جوړ کړئ او موږ ابراهیم او اسماعیل ته کلک حکم وکړ دا چې تاسو دواړه زما کور د طواف کوونکو او اعتکاف کوونکو او رکوع کوونکو سجده کوونکو لپاره خپاک کړئ. او کله چې ابراهیم وویل ای زما ربه دا ځای امنناکه ښار جوړ کړه او د اوسیدونکو ته له میوو نه روزي ورکړه خو په دوی کې یوازې هغه چاته چې پر الله او پر ورځ د آخرت ایمان راوړی وي. الله وویل او څوک چې کافر شو نو هغه ته به لږه فایده ورکړم بیا به هغه په زوره د اور عذاب ته بوزم او هغه ځای د ورتلو بد ځای دی. او کله چې ابراهیم د بیت الله بنیادونه وچتول او ورسره اسماعیل هم دواړو دا دعا کوله ای زموږ ربه زموږ نه دا عمل قبول کړه او خاصته یې ښه اوریدونکی ښه عالم یې. ای زموږ ربه موږ ستا حکم منونکي جوړ کړه او زموږ په اولاد کې هم یوه ډله ستا حکم منونکي جوړه کړه او موږ ته زموږ د عبادت طریقې وښیه او زموږه توبه قبوله کړه. یقینا همدا ته ډېر ښه توبه قبلونکی بې حده رحم کوونکی یې. دې خلکو ته له همدوی نه یو رسول ولیږه چې دوی ته ستا آیاتونه تلاوت کوي او دوی ته کتاب یا قرآن او حکمت یا سنت ښیي او دوی پاکوي. یقینا همدا ته ډېر غالب ښه حکمت والا او څوک دی چې د ابراهیم له ملت نه مخ اړوي سوال هغه کس نه چې خپل ځان یې جاهل کړی وي. او یقینا مونږه ابراهیم په دنیا کې غوره کړی دی او بېشکه هغه په آخرت کې خامخا له صالحانو ځینې دی. کله چې هغه ته خپل رب وویل حکم منونکی شه هغه وویل زه د رب العالمین حکم منونکی شوم. او ابراهیم خپلو زامنو ته د دې وصیت وکړ او یعقوب هم ویل ای زما زامنو بېشکه الله تاسو لپاره دا دین غوره کړی دی نو هیڅکله مه مرئ مګر په داسې حال کې چې مسلمانان یې. آیا تاسو هغه وخت موجود وئ چې یعقوب ته مرګ حاضر شو کله چې هغه خپلو زامنو ته وویل له ما نه بعد به د څه شي عبادت کوئ؟ هغوی وویل موږ به ستا د الهه یا معبود او ستا د پلرونو ابراهیم او اسماعیل او اسحاق د الهه عبادت کوو د یو حق معبود او مونږه ټول د هغه حکم منونکي یو. دغه یوه ډله وه چې یقینا تیره شوې ده. څه عمل چې هغوی کړی دی هغه د هغوی لپاره دی او څه چې تاسو کړی دی هغه تاسو لپاره دی او له تاسو نه به د هغوی د عملونو په باره کې پوښتنه نه کیږي. او دوی ویل چې تاسو یهودیان شئ یا نصرانیان نو نیغه لار به ومومئ. ته دوی ته ووایه داسې نه ده بلکې موږ د ابراهیم د ملت تابع کیږو چې حنیف یا توحید والا او دی له مشرکانو څخه نه و. تاسو ووایئ موږ پر الله ایمان راوړی دی او پر هغه څه چې موږ ته نازل کړی شوي دي او پر هغه څه چې ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او د هغوی اولادې ته نازل کړی شوي دي او موږ ایمان راوړی دی پر هغه څه چې موسی او عیسی ته ورکړی شوي دي او پر هغه څه چې د خپل رب له جانبه نورو نبیانو ته ورکړی شوي دي. موږ په دوی کې د هیڅ یو په منځ کې فرق نه کوو او موږ خاص د هغه الله حکم منونکي یو. نو که دوی هغه شان ایمان راوړي څنګه چې تاسو پر دې کتاب ایمان راوړی دی نو یقینا دوی سمه لاره وموندله او که مخ یې وګرځاوه نو همدا خبره ده چې دوی په سخت مخالفت کې دي. نو ژر ده چې د دوی مقابلې ته به تا لپاره الله کافي شي او همغه ښه اوریدونکی ښه پوه دی.
موږ د الله رنگ قبول کړی دی او له الله نه پر رنگ کې څوک ډیر ښه دی او موږ خاص د هغه عبادت کوونکي یو. ای محمده ته دوی ته ووایه آیا تاسو زموږ سره د الله په باره کې جګړه کوئ؟ حال دا چې هغه زموږ رب دی او ستاسو هم رب دی. زموږ لپاره زموږ عملونه دي او تاسو لپاره ستاسو عملونه دي او موږ خاص د هغه لپاره اخلاص کوونکي یو. آیا تاسو دا وایئ چې بېشکه ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او د هغه اولاده یهودیان یا نصرانیان وو؟ ته دوی ته ووایه آیا تاسو ډیر پوهیئ یا که الله او له هغه کس نه زیات ظالم څوک دی چې ګواهي پټوي چې له سره د الله له جانبه ده او الله ستاسو له عملونو نه کله هم غافل نه دی. دغه یوه ډله ده چې یقینا تیره شوې ده. څه عمل چې هغوی کړی دی هغه د هغوی لپاره دی او څه عمل چې تاسو کړی دی هغه تاسو لپاره دی او له تاسو نه به د هغوی د عملونو په باره کې پوښتنه نه کیږي. رښتیا وویل لوی خدای څښتن تعالی